نور نشم زغملای له هغه ځای راغلو فکر مې کوو چې هر څه به ښه شي پرون دی یو نږدې ملګری شاهیچو عاکفه وستا کاري وخت دی اوس هم معلوم نه دی هېڅ هم نه دی بدل شوی هېڅ هم څه وشوه ته ښه یې که نه نازه هېڅ خبره هم نه ده ته لاړ شه خپل کار دې وکړه مېرمن دې په یوازې ځان هر کار کولی شي نازه هله راځه چې تا کوټې ته بوځم هله راځه ګرانې په خیر راغلی کوم خبر شته نجیبه دې پولیسو دنده ډېره ګواښونکې ده ډېر دښمنان لري او تنخوا هم دومره کمه لري او څو ځله مې ورته وویل چې راشه زموږ د مغازې کار مخته بوځه خو نه هېچا زما خبره ونه منله ودې لیدل بالاخره داسې وشول محمودې ترورې یوازې د پولیسانو اولادونه خو نه تښتول کېږي داسې مه کوئ د خدای لپاره په دې کې مې د ورور څه ګناه ده د دې کار همدا ده چې زموږ په څېر بېوزله او غمجنو کسانو سره مرسته وکړي او ترې ساتنه وکړي او غمونه نه یې لرې وساتي زما د لورې خو کومه ده زما لمسی کور کې ده نشته ثابت کاکا تاسو خو زموږ مشر یئ لږ تر لږه خو تاسو داسې مه وایئ څه وشول لور جانې راشه مور جانې پلار مې په رښتیا نن کور ته نه راځي نه راځي لورې داسې چې دا زه نه ویده کېږم که ویده شې کېدای شي چې په خوب کې دې راشي په رښتیا یې لیدلی شم که وغواړې چې ویې بیا به دې خوب ته راشي دومره ناوخته شوې ده خو زه اوس هم په کور کې یوازې یم تر دې وخته پورې ته چېرته ورکوې ته راته ووایه زه به څنګه ښه واوسم دنده دې مه پلمه کوه عاکفه دنده دې مه پلمه کوه خو زه یې نوره نشم زغملی له هغه ځایه راغلو فکر مې کوو چې هر څه به ښه شي پرون دی یو نږدې ملګری شاهیچو عاکفه خوسته کاري وخت دې اوس هم معلوم نه دی هېڅ هم نه دي بدل شوي هېڅ هم هېڅ خبره نه ده ته لاړ شه خپل کار دې وکړه مېرمن دې په یوازې ځان هر کار کولی شي
د دې لپاره چې د سیمه کې څو ښوونځي شته نو ځکه موډلان زیات خانو راځي. پرون مو کوم څوک لیدلی چې داسې کاري کړی وي یا کومه پیښه شوې وي؟ پرون زموږ کارونه ډېر زیات وو، موډله مې نه ده لیدلې. ښه فکر وکړه اغلې، یوه موډله چې زیړ ویښتې لرل کیدای شي چېرته مو تر سترګو شوي وي. یو ځل مې خپلو ګاکانو ته فرنیچر ښوده. ناڅاپه مې یوې ښځې ته پام شو، لاس کې یوه دوسیم وه، د عامو موډلانو په څېر وه، خو څه؟ هغې ښځې ډېر سینګار کړی و. ښه، یعنې هغه هیڅ د موډلانو په څېر نه ښکارېده. ولې؟ ځکه چې د ښوونځي د رخصتېدو په وخت کې زده کوونکي ډېر زیات وي، خو هغې ښځې له هېڅ چا سره خبرې نه کولې تر هغې چې یوه ځوانه نجلۍ راووتله. ځوانه نجلۍ څنګه څېره یې لرله؟ سم مې په یاد نه ده، ډېره لږه مې ولیده. ښه، بیا څه وشول؟ بیا دواړه له دې ځای نه لاړې، بس همدومره. څنګه همدومره؟ ګورئ هغه وخت زه له ګاکانو سره بوخته وم، یوازې همدومره مې په یاد دي. په لومړي سر کې دې وویل چې کومه موډله دې م لیدلې؟ څېره یې ډېره موډلانو ته ورته نه وه، داسې ښکارېده چې د کوم چا د لیدو په تمه وي. فشار یې ټیټ دی. ته دې کار ته لاړه شه. نورېندر جانې ما اجازه اخیستې ته اندېښنه مه کوه. صبر وکړه، زه خپله ځواب ورکوم. بلې بلې. سلام، څنګه یې؟ بیا هم زه یم. لور مې چېرته ده؟ ووایه لور مې څنګه ده؟ آغلې پوښتنو ته مو ځواب درکوم، خو هیله کوم لومړی باید ارامه واوسئ. یوازې له تاسې نه یوه کوچنۍ غوښتنه لرم. یوازې لور مې ماته راکړه. سبا درته زنګ وهم، بیا مخه ځای ته په یوه تول بکس کې 250,000 لیرې راوړئ، پیسې راوړئ او لور مو بېرته لاسته راوړئ. زه تاسې ته په تمه یم. څه؟ 250,000؟ 300,000 لیرې شوې. تاسو څه وایئ؟ 400,000 لیرې شوې. هر ځل چې تناسقي پیسې به ډېرې شي، او دا باید ووایم چې ستاسې لور له دې پیسو نه ډېر ارزښت لري. د پیسو د ځای لپاره به سبا ته زه درته زنګ ووهم. دا خبره مه هېروئ، سبا پورې وخت لرئ، که نه نو بیا هېڅکله م خپله لور نشئ لیدلی. رښتیا نو تاسې ته ډېر سلام وایي. بله بله. ورېندارې ورېندارې ورېندار جانې ته ښه یې؟ ورېندارې اوس خمه ورېندارې. عامر صاحب، هغه بله ځوانه نجلۍ چې ده د هغې او ستاسې د لور تختوونکو په منځ کې به کوم اړیکه وي او که نه؟ فکر کوم اړیکه لري. که داسې وي هم څه ګټه لري؟ که موږ خپل کسان ډېر کړو فکر کوم چې یو ځای ته رسېدلی شو. د تختونې بڼه یې توپیر لري. وایاج دره د هغې شاهي نیولې وه عامر صاحب، چې ومې لیده مخه مې ورته ونیوله، لږ مې وډار که هغه دا کار کړی وي بیا دې دعا وکړي چې له عدالت نه مخکې زما لاسته را نه شي. د هغه کس څېره دې په یاد ده؟ البته ډېره ښه مې په یاد ده. ته د هغه د څېرې نښې نښانې ویلی شي؟ والله زه خو په دې خبرو نه پوهېږم، خو که غواړې فوتوکاپي یې درته رسمولی شم. خو یوه بله خبره هم ده، ما دا سړی کوم چېرته لیدلی، خو نه پوهېږم چېرته، هېڅ مې په یاد نه شو. کله چې زنداني شوم حافظه مې خرابه شوه، ډېر شیان مې هېر شول. له هماغې ورځې راهیسې هر څه چې فکر کوم هېڅ مې یاد ته نه راځي. یعنې هغه سړی له نوم نه پېژنې؟ عامر صاحب، مخکې له دې چې توبه وباسم دا کس زما په ژوند کې راته اشنا ښکاري. دا خو ښکاره ده، خو هر څومره چې هڅه کوم را په یاد یې کم هېڅ څه مې یاد ته نه راځي. همدا هم لویه مرسته ده. همدا اوس مرکز ته لاړ شه، د هغه یو انځور وباسه،
او هوستا پخواني ملګرو لیست چې پولیسو کې ثبت دی هغه لیست به هم چیک کو کېدای شي په یاد دي شي سمه ده بله هنري 400,000 لیرې غواړي دومره پیسې هغه هم سبا ته سبا ته هو رزیلانو پیسې غوښتې دي هو کوم شمېرې ته یې زنګ وهلی و کور شمېرې ته سمه ده کوم پرمختګ شوی نه تر اوسه خو پرمختګ نه دی شوی ورندارې ته ښایې لورې مورې جان تر اوسه یې هېڅ کومه نښه نه ده پیدا کړې څنګه وکړو که زما لور ووژني بیا 400,000 لیرې داسې ده یعنې د پخوانیو پیسو په حساب یوازې بانک ته په ضمانت کې ښودلی شو او له بانک نه قرضه واخلو خو د هغه پروسه هم ډېر وخت نیسي یوه شېبه لورې یوه شېبه زما یو سره په یاد شو څو ورځې مخکې زموږ د یوه ګاونډي ځوان زوی ورک شوی و هغوی په ډېرې اسانۍ سره بیرته پیدا که لور دې ورکه ده هو د لور د ویښتانه قیتک یا کوم بل څه د سره شته حاله دې کاسه کې واچوه ورندارې څه کوي فکر کوي دا ښځه به هغه پیدا کړي عقل نه د کار واخله داسې مه کوه هله نه خورې په دې وخت کې مې چاته فال نه کتو خو ستاسو لپاره دا کار کوم زر کوه د لور نوم د نور بانو دی که نه هو ستا نوم څه دی هندي لور د نور بانو ساحل ته نږدې په یو پارک کې ده ورسره یو ځوان او ښایسته هلک هم شته هلک ډېر ښکلی دی پارک کې لور د خپله هلک سره تښتېدلې ده تا نه یې پیسې غوښتې وې که نه هو مکر کوي د دې لپاره چې هغه هلک سره واده وکړي داسې کوي خو لور مې تر اوسه 14 کلنه ده ووایه زه اوس څه وکړم په کاسه کې هم داسې ښکاري ورندارې راځه چې ځو په دې ښځې باندې څنګه باور کولی شي پارک کې دا هم داسې ده زه لرې څه پیسې مې راکوي او که نه یې راکوي مورې له دې ځای نه ځو زه لاړ شي چې له هغه ځای نه لاړ نه شي زر کوئ زر کوئ دا قیتک اخیستی شم سمه ده واخله مال دې هم ډېر قیمتي دی زر کوئ زر کوئ هغه دي لورې لور جانې زما ګرانې لمسۍ نور بانو لورې 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 ورندارې ودې لیدل نو هسې د هغې ښځې په خبره باور وکړه ویلې و چې بیړه وکئ کیدای شي تللې وي دلته دی کومه 15 کلنه نجلۍ نه ده لیدلې
څېره یې ستا په څېر ده. نه مې لیدلې 2 ساعته کېږي چې دلته یو. خو څو شېبې مخکې یوه زړه ښځه هم دلته ناسته وه، نور هېڅوک هم نه دي راغلي. ونه لیدل ورېندارې؟ راځئ چې بیا هغې ښځې ته ورشو. مخکې شئ، راځئ زر کوئ. عامر صاحب تخنیکی پلټنې نه راپور راغی. ستاسې د لور له تلیفون نه تر اوسه کومه نښه نشته. او ها کومې شمېرې نه چې ستاسې کور ته زنګ راغلی هغه د یوې سیارې ټلیفوني پایې شمېره ده، لکه د کوینه. وا خو یې ښکاره دی که نه؟ پلټنه وکړه چې په هغه ساعت کې هغې پایې سره څوک لیدل شوی. سمه ده عامر صاحب. او خو بیا هم کوم څه نه پیدا کېږي. د خلکو به څه په یاد وي. هره ورځ به په زرګونو کسان هغه ځای نه خلکو ته زنګ وهي. تیموره سمه ده عامر صاحب. عامر صاحب زه به لیونی شم. تر اوسه مې هم په یاد نه شول چې ما دا کس چېرته لیدلی و. مرسته وکړئ ګاونډیانو، غلو زما ټولې پیسې ویوړې. مرسته وکړئ. جدي نه د کار وخت له کنه بیا به دې پیسې زر پیدا کړې. خپلې پیسې نشي پیدا کولی، د خلکو لورګانې به څنګه پیدا کړې؟ ګوره تا پسې به خپل پیریان در ولېږم، هغه به دې ډېره وځوروي. هو هر څوک چې غواړي راولېږه. ته خپلې پیسې پیدا کړه، چلبازه ښځې. راځه چې ځو ورېندارې. راځه چې ځو. غلو مې ټولې پیسې ویوړې. مرسته وکړئ، پیسې مې پیدا کړئ. د چا زنګ دی؟ بلې نجیبه لور مې دې پیدا کړه. تر اوسه ته چېرته یې؟ دا دې څه شي غږ دی؟ هېڅ څه وکړم؟ څنګه هېڅ؟ وګوره بیا خو په کوم خو شکار پسې نه یې تللی. نه خدایه ته راځه، نجیبه ما باندې فشار مه راوړه. هسې هم ته چېرته یې؟ خدایه ته مې پیسې پیدا کولی شي، ته راسره مرسته وکړه. ما څه ګناه کړې امیر صاحب؟ خوشي مې کوي، خوشي مې کوي، خوشي مې کوي، خوشي مې کوي، خوشي کوي، خوشي مې کوي، خوشي مې کوي، خوشي کوي، خوشي مې کوي. نجیب عامر صاحب دا ښځه خلکو ته وایي چې پیریان لري او په دې خبره یې خلک غولوي. پخوانۍ دوسیې مې وکتلې، پخوا هم څو ځلې نیول شوې ده. پوه شوه. د پولیس مېرمنې په توګه ته له دې لارو ګټه اخلې ښځې؟ زه یوه مور یم، د خپلې لور پیدا کولو لپاره هرې لارې نه ګټه اخلم. د دې پر ځای چې ما ته په غوسه شي خپله یې پیدا کړه. دا څه دي نجیبه؟ وروره نجیبه زوی جان ته مې مور خپلې کوټې ته بوځه. سمه ده وروره. ولې به کوټې ته ځم؟ مورې هلته دننه لاړه شه، هسې هم فشار مو لوړ دی. هله زوی جان راځه ترورې. زر کوئ. سمه ده. هله ښځې ته هم لاړه شه. که مړه هم شم نه ځم. زه هم غواړم چې ووینم په سیدې کې څه دي. هله نو خبره مې ومنه، موږ نه پوهېږو چې په دې کې څه دي. نجیبه آیا هغه یوازې ستا لور ده؟ هغه زما لور هم ده. زه هم حق لرم چې پوه شم. راځه.
پلاره هیله کوه مورې ډېر سخت حالت کې یم هیله کوم پلاره ما مشغوره نجیبه سمه ده ارامه اوسه ښځې لور سره مې بله وای وای هنري لکه چې ویده شوې ده وګوره اخرم بریالی شوم چې له تاسې سره خبرې وکړم دا څوک یې ها امر صاحب دا خبرې مو ډېرې بدې دي زه به تا ته در بخیم چې بد څه ته وایي زما هغه پاکټ در ورسېده وینې کنه ان ستاسې کور ته هم راتللی شم هیله لرم چې هغه فلم مو خوښ شو ای شرفه رزیله دې پېښې ته لږ اړخه هم وګورئ لږ تر لږه لور خو مو ژوندی ده ستاسې د خوښۍ لپاره مې هغه فلم در ولېږه ورېندارې ته مې وویل چې پولیس خبر نه کړي خو فکر کوم چې ډېر وڅښې خاوند خو یې پخپله غلی شه څه غواړئ حالا سره ووایه له لومړي سره پوهېدم چې ما څوک تښتولی دي نجیب امر صاحبه زما خبره ښه واوره پوه شوې بې یونیفورمه پولیسه تا څه وایې رزیله که زما خبره به نه منې بیا مجبورېږم چې ستا لور ووژنم څه غواړئ پیسې غواړئ که څنګه ورېندارې ته مې وویل چې 400,000 لیرې غواړم ډېره وارخطا شوې وای دوکې مې وکړې زه چا نه پیسې نه غواړم ښه نو څه غواړئ له تا نه دا غواړم چې یو کس ووژنې فخري چنګوز باید ووژنې اوس په زندان کې دی تاسې هم هغه پېژنې هغه باید 2 بجې د سادي رئیس په کارخانه کې ووژنې بله 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 تیمور له څارنوال نه اجازه واخله تخنیکي پلټنه پیل کړه لږ څه مخکې چې کومې شمېرې نه زموږ کور ته زنګ راغلی و هغه دې تثبیت کړي ستا د خبر په تمه یم زه مرکز ته درځم تیموره د تلیفون له غرفې نه د ګوتنې خان واخیسته هو امر صاحب ما چې کومه سي ډي راوړې هغې سره یې پرتله کوي او د سي ډي پوښ هم وګورئ ملګري یې ګوري خو دا عامه ټلیفون دی په زرګونو نښانې به ورباندې وي تثبیت کول به یې ډېر سخت وي امر صاحب وګوره تیموره دا خبرې بندې که کوم بل څه له موږ سره نشته ټولې نښانې په لومړي سر کې ډېرې کوچنۍ وي ته په دې نه پوهېږې وروره ډاکټر راغی لاندې بوزه زه هم درځم هو نوربانو ویده که سمه ده وروره ویده شه کوچنۍ مېرمنې ډاکټر دننه دی همدا ده سمه ده پیل به یې کړو درناوی ومنئ امر صاحب اړتیا نشته راځه کښېنه البته ډېر کلونه تېر شول عادت شوی یم دلته مې یوازې 2 ورځې پاتې دي امر صاحب بس وروسته له هغه نه بیا آزاد یم یوه مهمه موضوع ده چې په اړه یې باید تا سره خبرې وکړم د دې جلای دواړه پښتورګي چې نه وي ډېر وخت ژوند نشي کولی حسینم ته خو پوهېږي البته چې پوهېږم لومړی ځل خو مې نه دی یعنې پاتې برخه یې زه اخیستلی شم ځکه مې داسې وویل باید لږه ټیټه کړم خوښې نه یم زموږ ترمنځ داسې نه وویل شوي ته هغه جلۍ دننه ډیالیز ماشین سره وتاړه بس نه کوي واخله
وې شمېره ډاکټره. اړتیا نشته. چیرته یې لېږئ؟ تر اوسه ښکاره نه ده، خو د نیکولاس په نوم یو فرانسوي مشتري لرو. ډېره غوښتنه یې کړې وه، که ګروپ یې ورسره یو شان وي بیا یې هغه ته ورلېږو. یعنې داسې ده. هو ښاغلی سوها، د لور لپاره مو ډېر خواشینی یم. هسې همدا څو ورځې د هر څه لپاره اجازه درکوم، خو ستاسې دا غوښتنه ناممکنه ده. وګورئ ښاغلی سوها، زه فخري جنګوز نه وژنم. یوازې غواړم نن 2 بجې فخري هماغه ځای ته بوځم. نور کارونه خپله سمبالوم. خو د دې کس د ازادۍ د ورځ نن نه ده، سبا ده. هېڅ امکان نه لري چې نن یې آزاد کو. د قانون خلاف کار دی. زما د لور د ژوند موضوع ده ښاغلی سوها. پوهېږم او خواشینی یم، خو قانون دی. زه بل کار نشم کولی. او هو که هغه آزاد هم کو، که وروسته کومه ستونزه پیدا شي، که په دې کس کوم څه وشي، بیا به څه وکړو؟ ها، زموږ خبر به خپور شي، زموږ مسلکي ژوند به پای ته ورسېږي، زندان ته به لاړ شو. خو وګورئ، زما د لور ژوند هم دې کار پورې اړوند دی. زه ډېره بخښنه غواړم، زه نور څه نشم کولی. عمومي پروسیجر نه کار واخلئ. عمومي پروسیجر همداسې ده. امیر صاحب، آرام اوسئ. هیله کوم کښېنئ. زموږ ټول پرسونل ستاسې لور لټوي. انشاءالله ډېر ژر به هغه روغه رمټه پیدا کړو. ستاسو لور هم تښتول شوې ده. د چیدم لپاره یې تر اوسه دوی ته زنګ نه دی وهلی امر صاحب. پیسې یې ترې هم نه دي غوښتي. امر صاحب، کومه خبره شوې؟ دا دی زه راغلم. ته هم پوهېږې چې اواز دې راغلی یم. څوک چې تا غوښتی و هغه مې نه ده راوستی، خو د هغه په ځای زه راغلی یم. ته خو په اصل کې ما غواړې که نه؟ راشه، زه دلته یم. خو لور مې بېرته خپلې کورنۍ ته تسلیم که. پوهېږم چې ته ما وینې. لور مې خوشې که ما ونیسه.
بله که رښتیا ووایم زما احساسات دومره وپارول نه پوهېدم چې لور دې دومره درته ګرانه ده خو زه خوښې نه یم دا قانون دی تر څو چې هغه کار ونه کړي لور دې نشي لیدلی څوک چې ته غواړې هغه سبا ازادېږي سبا هم دلته ستا د غوښتنې سره سم هغه کار کوم هغه ستا د سترګو په وړاندې وژنم خو تر هغه وخته زما لور ته زیان مه رسوه بلې سمه ده دا زموږ د تړون یوه برخه سرته ونه رسوله زه یې هم یوه برخه نه ترسره کوم غواړې څه ووایې وایم یې سبا 3 بجې دلته راشه هو یوازې راشه که نه نو پخپله خو پوهېږې چې څه به وشي ګرانه بله 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 عامر صاحب دا لږ مخکې کوم چا تاسې ته رالیږلې ملګرو ته یې د دروازې په خوله کې ورکړې وه لس کانرنۍ هم تېره کړې کوم ګواښونکی شی پکې نشته فکر کوم د ډالۍ په توګه کوم چا درته رالیږلې د ژوند ښکلا په نوم یو شرکت نه رالیږل شوي سمه ده حلیمې ته اوس لاړه شه د ژوند ښکلا همداسې ده ته هم هغه رزیلې چې څو کاله مخکې د ژوند ښکلا عملیاتولو څخه وژغورل شوې د دې کار حسابي به هرومرو در سره کېږي مه په غوسه کېږه ما مه ډاروه هیله کوم سبا ته 3 بجې دې هېر نه شي یوازې راشي که کومه لوبه را سره وکې بل ځل دې بیا د لور د زړه ټوټه درلېږم خبر اوسې بله عامر صاحب میرمن هنري زنګ وهلی تاسې سره یې وصل کم عامر صاحب او سمه ده بله نجیبه له لورنامې کوم نوی خبر نشته ولې زما
زنگ ته ځواب نه راکوي. بله نجیبه. هو اورم. مونږ هم لټو ګرانې. لږ بوخت وم. اوس خبرې نشم کولی. نجیبه د خدای لپاره لور مې پیدا که. نور یې نشم زغملی. ډارېږم چې کوم څه پرې ونې شي. بله هو اورم. لږ مې سر درد کوي هنري. بې خوبه هم یم پوهېږي. موږ هر ځای کې هغه لټوو. تاسې هم کور کې ډېره زیاته دعا وکئ. د لیدو په هیله. ته لاړه چې د هغه مریض دوسیه وګوره. سمه ده په سترګو. ښه نو زه وځم. وروره خیریت دی ولې د زه روغتون ته راوغوښتلم. بیا به درته ووایم. زوی جان وګوره د دې په منځ کې د بدن یوه ټوټه ده. یعنې څنګه وروره؟ بیا یې درته وایم له بدن نه پرې شوې ده او لرې شوې ټوټه ده. بیرته بدن سره نښنول کېږي. د کومې غړې ټوټه ده؟ ته دا واخله. که د عملیات له لارې بیرته نښنول کېږي بیا په یو مناسب ځای کې وساته. پټه یې کړه. سمه ده؟ وروره سمه ده. خو په دې کې څه دي؟ د چا د بدن غړی دی؟ ومې ویل باسکا 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 غلی شه. دلته وګوره هېڅ په خبره نه پوهېږې. زما سر دې په درد که. ولې مې ته ونه وژلې؟ کاش مې وژلې وای. داسې خبره ده اجدره. دا خبره مې یوازې تا ته کولی شوه. اوس پوه شوم چې دین ولې وایي کله کله دوزخ د ظالمو کسانو د سوځولو لپاره دومره په غوسه کېږي چې آن غواړي نړۍ ته راشي او هغه ظالم کسان دلته وسوځوي. زما په زړه کې هم بیخي د دوزخ په څیر اور بل دی. ته خپل پخوانی چاپېریال یو ځل ښه وګوره. خو ژمنه وکړه. همدا چې پوه شوې دا کس څوک دی او معلومات دې ترلاسه کړل باید ماته خبر راکړي. په خپل سر کوم کار ونه کې. توبه دې مه ماتوه. سمه ده؟ نه پوهېږم ځان به څنګه کنټرول کړم. هغه کس چې زما ورېره تختولی څنګه ورته حوصله وکړم. بله امر صاحب هغه ډلګی مشر چې د ژوند د ښکلا له عملیاتونه تښتېدلی و او ژوندی پاتې و یعنې د سونار آلشن په اړه مو هېڅ معلومات پیدا نه کړل. فکر نه کېږي چې په هېواد کې به دننه وي. هغه رزیل به جعلي پیژن پاڼه کارولې وي. عاقفه کومه ګډوډي شته؟ غږ یې نه راځي. عاقفه امر صاحب څه کوې؟ توپچی بخت